السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د 2 قسمه کوي لینونو پر رابطه باندې ده چې لیږدول شوي دي په ټاورو یعنی برقي پایګانو کې لرې ځایونو ته، چې دا کوي لینونه دوستانو عبارت دي د 11 کوي لین څخه 33 کوي لین څخه 60 کوي لین څخه 132 کوي لین څخه 200 کوي لین څخه 400 کوي لین څخه او 200 او 15 کوي لینونو څخه. دوستانو تاسو څنګه کولای شئ بغیر د محاسبې، بغیر د فارمولا او بغیر د کالکولیشن تاسو د لاندې څخه صرف د سترګو د نظر په واسطه باندې کوي لین دوستانو دا معلوم کړئ کوم کوي لینونه چې په ترانسمیشن ټاورو کې یعنی برقي پایګانو کې لیږدول شوي وي لرې فاصلو او ساحو ته. نو دوستانو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې دا ویډیو مه میس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د لینونو د کوي د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. کله چې تاسو د لاندې څخه برقي ټاورو یا برقي پایګانو ته وګورئ نو په دې کې 3 فاز لینونه دا لیږدول شوي وي. کله چې په دې کې یو ډیسک لګېدلی وي، دا یو ډیسک چې انسولیټر دوستانو په دې کې نصب وي، نو دا لینونه چې دي دا 11 کوي لینونه دي. او کله چې په دې کې 3 دانې دوستانو ډیسک انسولیټر لګېدلی وي، نصب شوي وي، نو دغه 33 کوي لینونه دي. او کله چې په ترانسمیشن ټاور کې یعنی برقي پایا کې 15 ډیسکه انسولیټر لګېدلی وي، دا 60 کوي لینونه وي. او کله چې په ترانسمیشن ټاور کې دوستانو د 9 څخه 10 پورې ډیسک انسولیټر نصب شوي وي، نو دا دوستانو 132 کوي لینونه وي. او کله چې په ترانسمیشن ټاور کې د 15 څخه 14 پورې ډیسک انسولیټر نصب شوي وي، نو دوستانو دا 220 کوي لینونه وي. او کله چې په ترانسمیشن ټاور کې دوستانو د 13 نه تر 11 ډیسک انسولیټر نصب شوي وي، نو دوستانو دا 400 کوي لینونه وي. او کله چې په ترانسمیشن ټاور کې دوستانو د 50 نه تر 58 پورې ډیسک انسولیټر نصب او کنیکشن شوي وي، نو دوستانو دا 215 کوي لینونه وي. دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د کوي لینونو پر رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.